اسد خیلو سیمه دا د سپینغر ولسوالۍ هغه سیمه ده په کومه چې امریکایي ځواکونو ظاهرا د داعش د ځپلو په موخه په دې سیمه 15 کاله وړاندې تر ټولو ستر بم د بمونو مور وغورځاوه. دلته د ننګرهار د کلو پراختیا ریاست تر چتر لاندې د ملګرو ملتونو د UNDP څانګې د 11.2 میلیونو افغانیو په مالی لګښت د سویډن کمیټې له لوري د اوبو 2 شبکې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلو پراختیا رئیس وایي دغه 2 شبکې چې د 15 نلونو لرونکي کابو 4.5 کورنۍ له جوړېدو وروسته د څښاک د پاکو اوبو برخمنې شوې. دلته 2 ذخیرې جوړې شوي دي اوبو چې یوه 100 متره مکعبه ده او بله چې ده 80 متره مکعبه شبکه ده او په دې کې تقریبا 95 شردانونه لګېدلي دي، هغه مناسب ځایونه چې کوم کورونو ته نږدې او د دې نه به تقریبا 4.5 کورنۍ استفاده کوي، اوبه به ترې اخلي او 10 سولرې لګېدلې دي په دې شبکو کې او اوبه ورته د چینې نه راځي. په همدې حال کې د دې سیمې اوسیدونکي وایي د بمونو د مور د لوېدو وروسته دوی ته یو ډول د پوستکي ناروغۍ پیدا شوې چې له همدې امله دوی سره دا اندېښنې وې چې ګنې په اوبو کې د بمونو د مور اغېز شته. دوی وایي د دغه شبکې له جوړېدو خوښ دي او له دې سره به یې هغه اندېښنې هم له منځه ولاړې شي کومې چې په دې اړه لرلې. موږ ډېر مشکلات و چې د رانې خوړ نه به مو اوبه راوړي او اوس خدای پاک بس ښه دی چې بمبې راغلل. دلته چې د بمو مورې غورځولې وه که نه نو موږ سره غټې اندېښنې وې، مرضونو خلکو نه ولګېده او ډېرې ستونزې وې موږ سره او په دا هغه چې بمبې موږ ته رسېده شوې که نه نو زموږ به ټول کارونه دپه شو. ویره خو دغه ویره چې نن داسې پراخه لمبلی شو چې مطلب مرض رامنځته نه شي که دا ځان به م لږ وینځلم هم خارخې رامنځته. د سویډن کمیټې مسؤلین وایي دغه سیمه کې د اوبو شبکې د جوړېدو وړاندې د اوبو معاینه ترسره کړې چې د بمونو مور کومه اغېزه پکې نه وه. موږ هم مخکې له دې چې دلته یو پروژه تطبیق کړو د دغه اندېښنو په نظر کې نیولو سره په تخنیکي لحاظ باندې دغه اوبه موږ واخیستې، ټسټ مو کړې، خوشبختانه دې کومه ستونزه نه لرله. کله چې مو ځان یقیني که مطمئن شو چې دا اوبه صحي اوبه دي او کومه ستونزه نه لري د هغې نه وروسته مو دلته دا پروژې کارونه شروع کړه. نو مخکې له دې چې موږ دلته پروژه شروع کړو دغه اوبه موږ ټسټ کړي دي په هغه مجهز او په پرمختللو لابراتوارونو باندې. د ننګرهار د کلو پراختیا ریاست مسؤلین وایي د دې سیمې ترڅنګ د دې ولسوالۍ په یو شمېر نورو سیمو کې هم د څښاک د پاکو اوبو شبکو د جوړېدو چارې روانې دي او هڅه یې دا ده چې د یو شمېر مرستندویو ادارو پر مټ په دې ولسوالۍ کې د ویالو سړکونو او نورو برخو کې هم په کلو او بانډو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، د سپینغر ولسوالۍ اسد خیلو سیمه.